او بل بحث جمع د قرآن عظیم شان څو وارې سوې ده. 3 وارې قرآن عظیم شان جمع سوې ده. عام چې ذکر کېږي که 3 وارې ذکر کېږي. یو جمع د قرآن عظیم شان هغه چې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک په وخت خو هلته داسې مصاحفو کې نه و جمع. هلته په مختلفو ټوټو دا پاروګک نری هډوکی نه ده دغه باندې د خرماو په پاڼو باندې د حافظانو په سینو کې او په سپینو تیږو باندې په دغه باندې قرآن انسان یو آیت هلته لیکلی یو آیت هلته لیکلی یو آیت هلته لیکلی. داسې کله چې دور خلافت صدیق اکبر رضی الله مبارک راغی او د مبارک په جهادونو باندې مصروف سو او سخت جنگونه راغلو نو په یمامه کې 80 نفر حفاظ د قرآن عظیم شان د شهیدان سو. دا چې شهیدان سو حضرت عمر رضی الله عنه ته الله تعالی الهام وکړ چې قرآن عظیم شان باید جمع سي. صدیق اکبر رضی الله راغی و یا ابا بکر قرآن عظیم شان جمع قاریان شهیدان چې د داریږم دا جنگونه به ډېر سي د قرآن عظیم شان به ختم سي. صدیق اکبر او دیو باندې دا خبره ډېره بوج سو وایي څنګه داسې کار وکړم چې رسول الله مبارک نه ده کړی. حضرت عمر رضی الله مبارک ورته قسم کوي والله فيه خیر، قسم د په دې کې خیر ده ای ابوبکر دا کار وکړه. صدیق اکبر صاحب وایي چې ما ته حضرت عمر صاحب رجوع کوله تر دې پورې چې د ما سینم هغه څه ته الله خلاصه کړه چې د عمر سینه یې ورته خلاصه کړې. شرح صدر راغی نور دلایل نه ورته وایي سینه خلاصه شوه. شرح صدر راغی د ما سینم هغه څه ته الله خلاصه کړې وه چې د عمر سینه الله خلاصه کړې. بیا حضرت ابوبکر صدیق صاحب مبارک رضی الله عنه حضرت زید رضی الله عنه ته امر وکړ هغه کاتب د وحی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قرآن عظیم شان جمع کړه. تعاقل ځوان مفتانه متهم کو ځکه ته کاتب دی وحی د رسول الله مبارک ته قرآن عظیم شان جمع کړه. هغه مبارک ورته وایي څنګه داسې کار کوي چې رسول الله مبارک نه ده کړی. دلته ابوبکر صدیق صاحب مبارک په تایید سره ورته وایي چې دا کار وکړه دې کې خیر ده. حضرت زید صاحب مبارک وایي چې که ما ته ویلي وای چې دا غر نقل کړه د دې ځای نه بل ځای ته ما به نقل کړی وي دومره به بوج نه و راباندې لکه دا خبره چې قرآن عظیم شان جمع کړه. ولې لیکل سخت نه و ورته ځکه کاتب د وحي و ټول هڅه ورته معلوم و حافظ د قرآن عظیم شان و. دا ځای ورته سخته و چې رسول الله مبارک نه ده کړی داسې کار زه څنګه وکړم. خو دی مبارک وایي چې ما ته ابوبکر عمر رجوع کوله دې پر چې ما سینم هغه څه ته الله خلاصه کړه چې د ابوبکر د عمر سینه الله ورته خلاصه کړې وه رضی الله تعالی. شرح صدر راغی بس قرآن عظیم شان په 7 لغاتو کې جمع کړ. 7 احرف نازلو په 7 لغاتو کې جمع شو. او دې کې 2 نور نقطو ته پام وکړو. یو دا هلته احادیث مبارکو کې بدل الوحی کې په اول د بخاري شریف کې یو تحقیق راځي. به دې کې د الهام بیان هم راځي. به دې کې الهام چې د ولی دپاره حجت ده که نه ده دې کې اختلاف د علماو. جمهور علما وایي چې الهام د ولی دپاره ده ته حجت ده په بل چا حجت نه ده. بل چا ته نشي ویل چې ما ته الهام وسو ته داسې وکړه خو ده ته حجت ده دی په عمل کې ده ته عمل واجب دی ورباندې. دا د جمهور علماو مسلک ذکر کوي. خو د محققین علماو مسلک داسې ذکر کوي چې الهام د ولی دپاره هم نه ده حجت ځکه څه ذهنیت شته پکې قطعي نه ده نو ده ته عمل پې واجب نه ده. په خبره پوهېږئ انشاءالله. د جمهورو مسلک څنګه ذکر کوي چې حجت ده. د محققینو مسلک چې حجت نه ده. اوس دلته خو جمهور علما خو یو نه ده خو جمهور خو ډېرو علماو ته وایي عام علما ورته وایي چې عام علما محدثین او نور بزرگان علما په دې قائل دي چې حجت ده او د محققینو قول دا نقل کړی دی. زه به یې دواړو تطبیق درته وکړم. دواړه خبرې په خپل ځای سي. دا د اولیاء کرام مقامات بدل دي. ځینې اولیاء کرامو کشف و الهام دا یقین ته رسیږي
یقین ته رسېږي نو د دې لپاره حجت ته عمل پې واجب ده. دلیل دغه د بخاري شریف حدیث مبارک. ګورې اول ابوبکر صدیق څه مبارک منع کوله که نه کولی، خو حضرت عمر څه مبارک په چی شي ورته ویلي؟ په قسم سره والله فيه خیر. و زه تاسې نه طالبانو ګلانو پوښتنه کوم، یو څوک چې په یو شي قسم کوي یقیني به یې که ځیني به یې؟ په ځیني شي قسم کوي، خو دی خو قطعي قسم ورته کوي چې والله فيه خیر. او شرح صدر راغلی و که کوم حدیث ورته معلوم و؟ شرح صدر و که نه بخاري شریف حدیث مضمون درته وایم. شرح صدر و نو شرح صدر و او حضرت عمر صاحب قسم پې کوي چې والله فيه خیر. دا خو په یقینیاتو کې راځي. نو عمل واجب څه که نس واجب؟ دا عمل پې وکړه کې ونه او بکر صدیق ویل چې شرح صدر على عمل وکړه کې ونه، حضرت زید ویل چې شرح صدر على عمل وکړه کې ونه، معلومه چې حجت ده خو یقیني. او حضرت مجدد الفسانی رحمه الله وایي زه شب و شپره نه یم چې د خوب د خیالاتو نه وغږېږم. د غم الهامات او کشفیات داسې ولکه د حضرت عمر خدای خو دغه په اولاده کې راځي که نه، دغه په اولاده کې راځي. او بالاجماع د 2000 مجدد دی. دا حدیث مبارکو کې راځي هر 100 کالو کې الله یو مجدد پیدا کوي چې رسومات دین په خلکو کې کمزوري سي، بیرته یو مجدد الله پیدا کوي چې هغه رسومات دین بیرته په خلکو کې قوي کړي. دا حدیث مبارک ثابت. د 2000 لوی مجدد دا د ټولو علماو اتفاق ته په دې باندې مجدد الفسانی رحمه الله. نو مجدد چې مبارک د شب و شپره نه یم چې له خوبو خیالاتو نه وغږېږم، یعنې د ده الهامات او کشفیات مې یقین ته رسېدلي لکه د حضرت عمر چې قسم ورباندې کوي. زه هره خبره په دلیل درته کوم متوجه کېږي ورته. او جمهور علما چې وایي چې الهام د ولي لپاره حجت دغه دلیل شي، او محققین علما چې وایي چې نه الهام د ولي لپاره حجت نه، ځکه دې کې ذهنیت موجود ده. هغه اولیاء کرام چې دغه مقام ته نه رسېدلي هلته ذهنیت ورسره خلط وي نو ځکه شي هغه یقین ته نه رسېدلي. یو وخت د حضرت قاسم نانوتوي رحمه الله د دیوبند اکابر علماو نه یو بل نفر سره روان ده، دیوبندي پوښتنې نو یو پوښتنه ورنه وکړه، وایي دا د کشف نبوت او کشف ولایت فرق ولې شته؟ کشف نبوت هر وخت یقیني خیزي، کشف د علم غیب فرق به درته معلوم کړم تاسو ان شاء الله اکثر منتهي طالبان یې. یو کشف ده یو علم الغیب ده، دا فرق لري. ګورئ بعضې دا فرق نشي کولی نو د کشف او د معجزې او د کرامت نه انکار کوي، وایي دا شی نسته، ولې علم الغیب خاصه د الله تعالی ده. فرق یې ونه کړو. ګورئ خلط یې کړه سره، دا فرق لري. یو علم الغیب ده، یو اعلام بالغیب ده. دا صرف نحو څه دپاره وایي؟ دا وپېژنو. یو علم الغیب ده، یو اعلام بالغیب ده. علم الغیب خاصه د الله تعالی ده، دا بې د الله نه هېڅ چاته نشته. متاسې اهل سنت والجماعت اجماعي عقیده ده. یو اعلام بالغیب ده چې الله یې ورښیي، دغه ته کشف وایي، دغه ته معجزه د نبي او کرامت د ولي وایي. دا خو ثابت دي، خو انکار څوک نه. د قرآن عظیم شان کې ثابت، احادیث مبارکو کې ثابت. علم الغیب کې دوه مهم قیدونه دي، ګوره دا زده کړئ ورونه. یو دا ده چې ذاتي صفت به بل څوک نه ورښیي. دویم کلي صفت به له ازله تر ابده پورې وي، تغیرات به نه کې راځي. دا علم الغیب دا خاصه دی الله ته، دا بل الله نه هېچا ته نشته. یو اعلام بالغیب ده چې الله یې ورښیي، وعلم آدم الاسماء كلها. قرآن نه ثابت څوک نه ثابت تر قیامت پورې. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی القصعه والقصيعه، غټه کاسه وړه کاسه آدم علیه السلام دوی ته بیان کړ. چېرته وغه وخت غټه کاسه وړه کاسه وه؟ تر قیامت چې څه شی پېښېږي دغه ما یې کې موته بیان کړ. هلته خپل ځای کې تحقیق بیا وایي انشاءالله. دا ټول شی نه ولې خو الله ورښودل، الله ورښودل. یا یعقوب علیه السلام انی لاجد ریح یوسف ذی مصر بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی. بگفت احوال ما برقی جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است. گهی بر تارم اعلا نشینم، گهی بر پشت پای خود نبینم. دا خبر خلاصه سعدی صاحب بیان کی. و د مصر نه د قمیص د یوسف علیه السلام بوی دی ولید، او دلته په څا کې په کنعان کې تا په څنګ کې اچو تا نه لید. دا ولې وایي موږ د انبیاو د اولیاو داسې حال لکه د برېښنا پړکه، کله ټوله دنیا رڼا کړي، کله پټه سي هېڅ نه وي. گهی برتارم اعلا نشم، کله لوح محفوظ باندې به شی الله راکوي. او ویلو
گهی بر پشت پای خود نبینم کله دې ښکلا نشي نه وینم. دا د انبیاء او د اولیاء حالت. بخاری شریف کې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم کوي والله انی لانظر الى حوض الان، قسم د زمي د اوس حوض ته ګورم، د اوس حوض ته ګورم. الله تعالی مقستلانی صاحب نقطه ده وسره وای په نظر د کشف حقیقي سره لیدل، په نظر د کشف حقیقي سره لیدل. بخاری شریف روایت ته وایي او د حضرت عمر بن واقع په ټول ته معلومه وي او شرقایت کرامت اولیاء کې راخیستل. مبارک مدینه منوره کې ولاړ، یا ساری الجبل الجبل، حیران ساری خو ټول خبر دي چې قومندان ده نهاون ته تللی په سوونو میله مدینې منورې لري. مبارک ویل مبارک تا داسې غږ وکړ نو ما ته الله تعالی کشف وکړ ته د باندې دښمن روان و ده ته مې غږ وکړ چې غره طرف ته متوجه سه. هغه ته غږ ورسېده غره طرف ته چې ده پناه یوړه دښمن راغی هغه سره جنګ وکړ هغه ته شکست ورکړ. څراغ عین قصه ذکر کړي دا خو شرقایت ګور متستول وایي کې نه وایي کرامت اولیاء کې ذکر کړي. نو دې ته کشف وایي، دې ته معجزه د نبی کرامت دی ولي وایي. دا علم الغیب نه ده، دا اعلام بالغیب د الله ورکړه، یو آني حالت ده، یو پرته ده الله تعالی دې ته ورکړي. نو الحاصل د جمهور خبرم په خپل ځای شوه او د محققینو خبرم په خپل ځای شوه. او دویم بدعت نه صحابه ته روا ده حتی خلفای راشدین ته هم نه روا. ولی بخاری شریف دلیل مې درته ویلی حضرت ابوبکر صدیق سے څومره ګوري اول منع کوله څنګه داسې کار وکم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده کړی. خو د رجوع کوله چې شرح صدر هلته چې حدیث کې راځي علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، تاسې باندې ما سنت لازم دی د خلفای راشدین مهدیینو. عضوا علیها بالنواجذ، نظام په غاښونو منګولې پې ونیسئ، ټینګې ونیسئ. هلته د خلفای راشدینو یو قدم هم د رسولان بر خلاف نه و، یغو قدم په قدم د رسول دوی څه کوي بس هغه کوي. چې دلیل درته ونه وایم دلیل ته هم ضرورت نشته، دوی هر عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او که بدعت ورته روا وایي خو صدیق اکبر څه به دستي ویلي استاد ما ته خلفای راشدین یو دستي به وکړه. او دا خو د بخاري شریف حدیث کې ګورې ثابت دي چې بار بار به رجوع کوي او هغه منع کوي. څنګه داسې کار کوي چې هغه رسول الله شرح صدر راغی به یې وکړه. او بدعت څه ته وایي لنډه خبره کوو انشاءالله. بدعت قاضي عیاض مبارک وایي چې دې لپاره اصل په شریعت کې نو چې اصل په شریعت کې نه وي نو بیا ټول بدعت ګمراهي ده. ګوري کل بدعة ضلاله په داسې تفسیر سره به وایي کل بدعة ضلاله، هر بدعت ګمراهي ده. په څه معنی چې اصل نه لري په شریعت کې چې دغه سره موافق قیاس ته ودی. که اصل درلود دې ته بدعت نه ویل کېږي. اوس به داسې نه وایي چې ابوبکر صدیق صاحب بدعت وکړ نعوذ بالله رضی الله تعالی عنه چې قرآن عظیم شان جمع کړ رسول الله نه و جمع کړی او دې منع هم کوي په شرح صدر هغه جمع وکړ. بدعت په دې ته نه وایي ځکه اصل موجوده ولې اول جمع د قرآن عظیم شان نبی سمر په وخت کې څنګه سیوه په مختلفو ټوټو کې لیکل شوی په سپینو تیږو پاروګات باندې لیکل شوی خو دا را جمع په یو مسلک کې دې ته بدعت نه وي. او که بدعت داسې تفسیر وکړي چې رسول الله مبارک نه دی کړي، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه وی کړي، وروسته یو عمل کې بیا کې بدعت په دوه قسمه ده بلکې 5 قسمه راځي. آتا د اوګه تفصیل بعض بدعت واجبه راغلي، بدعت واجبه لکه قرآن عظیم شان مصحف کې جمع کول. دا بدعت واجب څه کنه واجب رسول الله مبارک کړي و د قرآن عظیم شان جمع کړي کې جمع کړي دا په څه ولې ولې چې کار ولې کوي رسول الله مبارک نه راکړي. ابو بکر صدیق سره نو چې منع کول خو الته خدای څخه جمع نه ورغلي او دا بدعت واجبه کې راغلي. امام نووي سم برکت تحقیق کوي ګوري بدعت واجبه ځکه د دین ساتنه په دې باندې راځي. یا صرف نحو علم بدعت واجبه کې راځي دا کله په وخت دا خلاص دا کتابونه تعریف یا د جرح او تعدیل خو واجب علم ده ځکه جرح او تعدیل چې نه موضوع حدیث په خلق بیانوي. بدعات واجبه کې راځي
بعضې بدعات مستحبه، بدعات مباحه، بدعات محرمه چې لاندې څنګه کې بدعات حسنه، بدعات سیئه. حسنه لکه حضرت عمر رضی الله عنه چې ابی بن کعب اندر ټول خلک را جمع کړي ورته امام ک بل شپه راوته ټول په یو امام پسې ولاړ دي چې ویلي نعمت البدعه، دا ښه بدعت، دا ښه بدعت. دا حضرت عمر څه دي او موږ ته خلاصات مر کړی علیکم بالسنه وسنه الخلفاء الراشدین المهدیین. حضرت عمر څه ویل نو دغه بدعت ته څنګه سیئه وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوی کړی، خو وروسته دین د ساتنې لپاره هغه شی کېږي. دا ټول بدعت ضلالت نه ده، او کل بدعت ضلاله هغه تفسیر باندې چې اصل نه لري. مجدد څنګه کوم دغه وای چې بدعت ټول گمراهی ده، بدعت کې حسنه نشته، په دغه معنی چې اصل نه لري، چې اصل نه لري ځکه ترک د سنت په کې راځي، رفع د سنت په کې راځي، چې رفع د سنت کې راغله ټول ضلالت گمراهی ده، بیا په دې کې حسنه او سیئه نشته. او که نفس دا معنی یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی، بیا په کې حسنه او سیئه دواړه شته. حضرت عمر صلی الله علیه وسلم خپل ویلي چې نعمت البدعه ده، خو ډېر ښه بدعت ده، ځکه ټول قرآن انسان باندې او په ټول یو امامان ټول راجمع او داسې د قرآن انسان جمع، داسې د مدارسو جوړول په داسې ترتیب باندې، داسې دغه نور علوم چې وروسته اصول دي د دین د ساتنې لپاره، د حفظ د قرآن عظیم شان لپاره، دا ټول په دې کې راځي. داسې د مولود شریف مسله، مولود شریف اصل موجود ده. نبی علیه الصلوۃ والسلام خپل د ولادت شریفه ورځ په عبادت الله منځلي کې نه در منځلي. مسلم شریف حدیث څوک نه پوښتنه کوي وای رسول الله د دوشنبه پر ورځ ته ولې نیسي؟ څه ورته وایي؟ وفيه ولدت وفيه انزل علي. په دغه ورځ کې زه پیدا شوی او دې ورځ باندې ما باندې قرآن عظیم شان نازل شوی. دا دوه عظیم نعمتونه دي شکرانې دي لپاره به نبی صلی الله علیه وسلم په عبادت د الله سره روزه د ورځ بل منځل. نو روزه په هغه دوشنبه نیول کیږي. نو روزه عبادت، قرآن عظیم شان تلاوت عبادت، صدقه عبادت. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات په شعر کې ثابت دي، په منبر باندې حسن صلی الله علیه وسلم په شعر کې د صفات کو کې نه کو. نو جبرائیل د القاکی، جبرائیل او القاکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او صورت بیانول شمایل شي بس کتاب د دې باندې دا ټول ثابت دي. دا ټول یو ځای کې په یو مجلس کې ځای کې دي چې بدعت راغی. لکه ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنه هغه مختلفو ټوټونو قرآن انسان راځي په یو ځای مصحف کې راوست. دې کې څه بدعت دي په یو ځای کې هغه ټول شامل جمع کې او د دې ټول اصل موجود وي، چې اصل نه موجود اکثر بساینه خو چې په دې باندې دا دوه نقطې مو سره خارجي درته ویل. نو دوه جمع د قرآن عظیم شان دادي حضرت ابوبکر صدیق او په دور خلافت کې زوی، او درېمه جمع د قرآن عظیم شان د حضرت عثمان او په دور خلافت کې حضرت حذیفه رضی الله عنه کله ولیدل چې خلکو په قراتونو کې اختلاف راغی. یو قرات وایي په لغاتو نازل، دا بل رد ورباندې کوي چې دروغ دی ولا غلط دی، داسې مه وایه قرآن، داسې نه ده. دا بل چې بل قرات باندې دا بل رد ورباندې جنجالونه په دې کې شروع شو. حذیفه سے مبارک صاحب سیر د رسول الله مبارک ورازونه ورته معلوم یو ورکو دی. هغه راغی چې عثمان رضی الله عنه یا خلیفہ د اسلام ادرک الامه هلته نقطه کې سره اخلي دستګیری کوم امت را امت کومک وکړه مخکې د دې هلاکي لکه پخوانی چې هلاک شي اختلافونه کړیو. قرآن عظیم شان جمع په یو لغت کې حضرت عثمان رضی الله په اجماع د صحابه کرام باندې قرآن عظیم شان په یو لغت کې راجمع کړي ته مصحف عثماني وایي. څو مصاحف او مصحف د ابن مسعود، مصحف د علي رضی الله، مصحف د حضرت عثمان رضی الله، دا د حضرت عثمان رضی الله مصحف په دې باندې صحابه کرامو د ټول اجماع وکړي. د حضرت عبد الله بن مسعود سره اغزان ته مصحف نو دا ټول په دې باندې اتفاق راغی. نو دا مصحف عثماني دا درېمه جمع د قرآن عظیم شان ده چې تر نن او تر قیامت پورې دا چلوي.